سلامونه وخت مو په خیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د ریل پټلۍ اهمیت په اړه په خپل وروستي درس کې وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو سیمه د چټک تحول په حال کې ده او ډېر امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا انزوا ته لاړ شي. ښاغلي غني وایي د اسلامي امارات تر واکمنېدو وړاندې ترکمنستان حاضر و چې د غازو د شبکې یوه لیکه له افغانستان څخه تېره شي، خو اوس په خبرو اترو بوخت دي چې دغه لیکه له ازبکستان او تاجکستان څخه تېره شي. محمد اشرف غني زیاتوي له نیمګړو پاتې شویو فصلونو باید درسونه واخیستل شي او د ټولنې هوساینې، ثبات او ملي یووالي لپاره باید په داسې طرحو اجماع رامنځته شي چې د وطن د ابادۍ، سوکالۍ او ښېرازۍ لامل شي. محمد اشرف غني وایي له پاکستان سره د ریل پټلۍ او ترانزیت په برخو کې د خبرو اترو پر مهال دا نشو زغملی چې د افغانستان بې عزتي وشي. پاکستان سره د ترانزیت او پټلۍ د خبرو اترو پر مهال امکان نه لري چې هغه هیواد دې په یو طرفه ډول امتیازات ولري. دا نشي کېدای چې یو خوا نه امتیازات ولري تر مزار شریف پورې یا هر بل ځای کې هرات او دې ته د دوی لارۍ لاړې شي او زموږ لارۍ اجازه ونه لري. د دوی لارۍ دواړو خواوو وزن ولري او زموږ لارۍ یې ونه لري. دې باندې د مساوات خبره وه او په هغه کې دې ته تیار نه وم چې د افغانستان بې عزتي وشي. نو په دې باندې زموږ مذاکرات جدي روان وو. محمد اشرف غني ټینګار کوي چې د جمهوریت دولت پر مهال پاکستان سره په مذاکراتو کې شرط دا و چې افغانستان به پاکستان ته د مرکزي اسیا ته د رسیدو لاره ورکوي، خو په بدل کې باید د افغانستان مالونه هم په مستقیم ډول د هند بازارونو ته ورسیږي. ښاغلي غني وایي زموږ جنجال له پاکستان سره په دې کې و چې له هندوستان سره تر خپلې کرښې پورې باید زموږ لاریو ته اجازه ورکړي، اما 8 کیلومتره پس له هغه نه چې اصلي د هندوستان ګمرکونه دي دا به مجبور کړو چې بیرته ټول مال ښکته او بیا بار کړو او دا د منلو وړ نه وه.